د نیوز پریشن لیدونکو السلام علیکم ستړي مشه پام وکړئ تازه لاندو مهمو خبرونو ته اسلام آباد کې د سیاسي کړکېچ دوام د پاکستان ستره محکمه نن خپل پریکړه اعلانوي په اسلام آباد کې نن د سیاسي کړکېچ پنځمه د ولسمشر عارف علوي خبرداری ورکړی دی چې د موقت صادرات لپاره د اپوزیسیون څوک معرفي کړي اپوزیسیون انکار کړی دی او د ستر محکمې پریکړه ته انتظار کوي د راپورونو له مخې کې نن د پاکستان ستره محکمه د پارلمان د منحل کېدو او د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد د پریکړې د لغوه کېدو په تړاو خپله پریکړه اعلان کړې ستره محکمه چې له دوشنبې راهیسې د عمران خان او د اپوزیسیون د وکیلانو ادعاوې څېړي پرون وویل چې پنجشنبې ته یې خپله پریکړه وځنډوله د اپوزیسیون ګوندونو اطلاف وایي چې د پارلمان ړنګېدل د قانون خلاف عمل دی د عمران خان د ډلې تحریک انصاف یو چارواکی علي محمد خان هیله مند دی چې د ستر محکمې پریکړه به د دوی په ګټه وي اپوزیسیون عمران خان چې له 2013 کال راهیسې صدر اعظم و تورنوي چې هڅه کوي په واک کې پاتې شي خو په خپله عمران خان ژمنه کړې ده چې ور له مخه انتخابات به ترسره کړي د پاکستان ولسمشر مړنی د هیواد د انتخاباتو له کمیسیون څخه غوښتي چې د پارلمان له منحل کېدو وروسته باید په 90 ورځو کې د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه مشخصه کړي او د اوس لپاره عمران خان د سرفرست صدر اعظم په توګه د صادراتو چارې مخ ته وړي د پاکستان د ولسمشر عارف علوي دفتر له سیاسي ګوندونو غوښتي چې د موقت حکومت د صدر اعظمۍ لپاره خپل کاندیدان معرفي کړي او اقلیمي بدلون به په افغانستان کې لوږه او ناورین نور هم ژور کړي بهرنۍ رسنۍ لیکي چې په سیمه کې په تېره افغانستان کې د نړیوال اقلیمي بدلون تاثیرات محسوس دي او کولی شي په راتلونکو کلونو کې دغه تاثیرات لا ژور شي سرچینه کاږي د ځمکې په ګرمېدو سره د افغانستان ډېری سیمې له وچکالۍ سره مخ شوي دي او د دغه ډول سیمو د ډېرېدو اندېښنه شته ده درنو لیدونکو له ملتیا مننه ښه اوسئ